بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو امید لرم تاسو ټول ښه یاست. زه په دې ویډیو کې تاسو ته د خوبونو تعبیر کوم. د لړم د خوب په باره کې معلومات درکوم او وروسته بیا څو خوبونه دي هم هغه تعبیروو انشاءالله اخره پورې موږ سره پاتې شئ. لړم یا ګژدون په خوب کې داسې تعبیر لري. اول حالت یې دا چې لړم په خوب کې څه کله وکتل شي، یو لړم چې کله په خوب کې وکتل شي نو دا عادي حالت کې نو دا په غم باندې تعبیر کیږي چې ته غم زړه ته اچوې او ته یا خلک په جنګ اچوي، خپله زړه کې غم اچوي او بیا خلک یا په جنګ کې اچوي. او که چېرته دا لړم شین رنګ کې تاورې ده نو دا بیا په دې باندې تعبیر کیږي چې یو مالي ضرر هغه را روان ده، تا ته کیدی سي یو مالي ضرر ده چې هغه نه ته باید ځان وساتې. یو لړم او بل داسې لړم د انسان خېټې په سر څه کله وګوري چې لړم د انسان د خېټې په سر په بدن کې په خېټه کې په بدن کې یو ځای کې روان ده نو د دې معنا دا ده چې دا تا حرام مال د استعمال کړی، یعنې په دې خپل خېټه کې د حرام مال استعمال کړی ده او دا مال چې تا دا کوم کار کوي یا کوم مال دې راسته راوړی نو هغه کې لږ فکر وکړه چې هغه حرام نه او لږ کوشش وکړه چې کوم مسلې مالي مسلې هر وي مسلې وي هغه صفا کړي. دریم وایي چې د لړم نیول چې کله ته په خوب کې وګورې چې لړم ته نیسي او په ډېر ښه طریقه یې نیسي او تا نه چیچي نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خپل دښمن پېژنې، یو داسې کس پېژنې چې هغه ډېر تا ته ځان نږدې کوي او تا ته همیشه ضرر رسولی، هغه کس تا ته معلومیږي، تر اوسه معلوم نه و په یو معامله کې په یو کاروبار کې هغه تا ته معلومیږي او په دې باندې هم تعبیر کېږي هوښیارتوب بیدارتوب، چې ته بیدار شوی هوښیار شوی او خپل څومره مشکلات دي دا حلولی شي او پوهېږي چې مشکلات څوک درته جوړوي. پنځم ډېر لړمان په خوب کې وژل چې ډېر لړمان وي. یو لړم وژل خو هماغه حالت ده چې ته د ښه امنیت احساس کوي. یو لړم وژل په خوب کې دا دغسې تعبیر کېږي چې ته ښه امنیت لري، یعنې حالت دې ښه ده او داسې یو خاص خطر چې ته ته ویره لري هغه انشاءالله مشکل نه پېښېږي او ستا مشکلات نه زیاتېږي او هغه مشکل حل کېږي که مشکل وي. او ډېر لړمان په خوب کې وژل دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ډېر زیات مسایل وي او ته په هغه کې ګیرې کیدای شي فکر کوې چې یو کې خو حتما ته به نښه دي یو کې به ته تاوان کوې نو انشاءالله نه کېږي، هغه ټولو باندې ته کامیابېږي او مشکلات ټول حل کېږي. شپږم وایي لړم سره لوبې کول، چې کله ته خوب کې ګورې چې لړم سره ته لوبې کوې نو دا څه تعبیر لري؟ په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د خلکو په منځ کې جنګ اچوي، خلک چغلي کوي، د یو بل خبرې یو بل ته وړې او په دې سره خلک جنګ اچوي او ته په دې نه خوند اخلي، لذت اخلي او خلک یو بل سره اچوي نو دا بد عادت ده، دا ګناه ده نو دا پرېږده. اووم خوب وایي چې کله ته لړم په خپل فرش یا په خپل بستره کې ته لړم وګورې نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د ښځې له خوا څه مشکلات دي نو هغه د حل کېدو باید کوشش وکړي او هغه ورته رسیدګي وکړي، که څه حقوق ستا خوا نه ضایع کېږي که د هغه له خوا نه ضایع کېږي نو دا مشکل خپل منځ کې باید حل کړي تر څو چې دا غټ نه شي. اتم چې لړم په جامو یا کالیو ګرځېدل، چې ته خوب کې ګورې چې ستا په کالیو په جامو باندې لړم ګرځي نو د دې معنا څه دی؟ د دې معنا دا ده چې یو مهم تصمیم ده چې هغه باید ته ونیسې. لکه د لړم په جامو په کالو کې چې کله ګرځي نو انسان ډېر زیات احتیاط کوي چې هغه به شکل ایسته کړي چې ویې نه شي نو دغسې ته باید احتیاط وکړې، تصمیم ونیسې چې کوم کار ده کوم مسله ده هغه ډېر مهم ده نو هغه ته باید بېغوري نه وکړي، هغه مسلې کې باید تصمیم ونیسې، ښه مهم تصمیم ده. نهم چې کله ته لړم تا وچیچي، د انسان چې کله لړم په خوب کې وګوري چې چیچي دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته سره حسد کېږي، کینه بغض دی او عداوت یو حسد په وجه باندې تا باندې تکلیف ده، زړه تنګي دی، د مریضي احساس کوې او یا نظر شوی په دې باندې هم تعبیر کېږي. او چې کله دا لړم بیا رنګ زیړ وي نو بیا په مرض باندې تعبیر کېږي، چې ته زیړ رنګ په لړم په خوب کې وګورې چې تا چیچي نو بیا په مرض باندې تعبیر کېږي. او بیا د پیغلې لپاره چې یو پیغله جنۍ هغه په خوب کې لړم وګوري نو دا په دې باندې تعبیر کېږي د ده آبرو او عزت ته خطر ده، که دی واتساپ استعمالوي ته او که موبایل نور فیسبوک نور شیان استعمالوي نو ډېر زیات احتیاط وکړه چې یو څوک کوشش کوي تا ته ځان نږدې کړي د دوست په شکل او د آینده د شریک په شکل هغه کې خیر نشته، یعنې هغه غواړي چې ستا آبرو عزت برباد کړي نو احتیاط وکړه چې مشکل کې واقع نه شي. او همدارنګه نور مختلف حالات د لړم څه ده هغه بیا په همدې باندې د هر چا د خوب مطابق تعبیر کېږي، خو عمومي تعبیر د لړم څه ده هغه په خوب کې په غم په تشویش او په څه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې انسان په هغه کې ګیر وي، په دغه باندې تعبیر کېږي. نو اوس راځو د خوبونو تعبیر ته.
اول خوب څه ده هغه هم د همدې لړم په باره کې ده. یو ورور خوب یې لیکلی ده، وایي د حویلي کونج دیوال کې پاس درز وي، دې درز کې ډېر زیات لړمان وي، راوځي او لړم یو کوڅې ته راوځي، ما پسې وی را روان وي، تیز ما سره لښته وي، وی مړ یې کړم، بیا بل راپسې راوځي، هغه هم وهم ولګېږي خو همالته خس وي، دغه لاندې وی پټ سي او دا لړمان وی زیړ وي. نو دا په مرض باندې تعبیر کېږي. که ته تکلیف لرې، مرض لرې او هغه تکلیف مرض ستا کې شته او ډېر علاجونه بار بار دې م کړی ده، دا وهل دی، دا د مرض په علاج باندې تعبیر کېږي. تا د مرض علاج کړی ده، خو دا مرض بار بار تا ته ځکه راځي چې ته هغه پرهیز نه کوې یا داسې ځای کې اوسېږي آب و هوا د وجې نه یا د مشکلاتو وجه څه شی وي چې هلته تا ته دغه ځای یا دغه شی دغه د مرض باعث کېږي یا کاروبار د داسې ځای کې ده چې هغه نه تا ته هېڅ تکلیف حساسیت څه مشکل پیدا کېږي، نو په مرض باندې دا تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. دویم خوب ده، وایي زه مسافر یم، له اذان نه نیم ساعت مخکې مې سهار خوب ګورم چې زما ترور ما ته زنګ وهي چې مور سره دې خبرې وکړه. زما د خور خاوند چې د تره زوی مې هم ده، وایي موټر وهلې ده، وایي ټوټې ټوټې ده، بوجي کې اچولي یې اوس یې راوړي. نو دا شیطاني خوب ده. دا خوب کې څه کله ته وګورې هغه شیان چې هغه ته په تشویش کې اچوي او هغه د ډار شیان وي، دا یو هم څه نه وي، دا شیطاني خوبونه یي، اعوذ بالله ووایه او د دې خوب له شر څخه الله ته پناه وغواړه. دا خوب چاته مه تېروه، دا خوب انشاءالله تا ته ضرر نه رسوي. والله تعالی اعلم. او دریم خوب ده، وایي چا نه غلا وکړم، ډېرې پیسې وي، خفه یم چې ما غلا ورې وکړ او پیسې را سره وي، کوټې ته راشم، یو هلک ما نه روپۍ غواړي، هغه ښه ووهم. نو دا په خوب کې چې کله انسان وګوري څه غلا یې کړی ده او خفه یي، نو دا په خفګان باندې تعبیر کېږي. سوچونه خفګان څه ته بې ځایه ځان ملامتوې، لکه غلا خو څوک انسان نه کوي عادي حالاتو کې، نو څه کله ته په خوب کې ګورې چې دا کار شوی ده، نو معنا دا چې ته ځان کم ګڼې، ځان باندې بدګمانې او د ناکامۍ احساس کوي او سوچونه در سره دي او ستا رزوګانې دې پوره شوي نه دي، څه شیان غواړي پوره شي هغه پوره شوي نه دي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. نو چې دغسې حالت دغسې خوب دې ولیدو، نو د الله شکر وباسه او خپل ژوند کې فکر وکړه د الله تعالی نعمتونو باندې، او څه شی چې کم وي هغه الله نه وغواړه چې الله یې درته پوره کړي، الله پوره کولی شي، د الله په خزانو کې کمی نشته. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. څلورم خوب ده، وایي سپینې اوبه ته مې ورخیز کړ، زما نور دې نه مخکې یعنې خوب هم شته خو هغه تعبیر نه لري، هغه مې نقل نه کړ. زما دواړه پښې له میږتنو ډکې وي، په همداسې پښو کې مې میږتانې وي او زه اوبو کې را توپ کړمه خیز کړم، میږتانه وي، دواړه پښې ما پاکې کړې، اوبه رانه میږتانه پاکې کړی وې، اوبه یې ویوړ دا میږتانه، خپلو لاسو دواړه پښې نور یې پاک کړمه او بیا ته پرې خلاص شمه. نو دا میده میږتانې، دا میده میږتانه په ذریه باندې تعبیر کېږي، ذریه د انسان په اولاد باندې تعبیر کېږي، چې دا څومره ډېر وي. دا پښې هم څه ده، دا هم په همدې انسان په همدې کوم ځای کې دا نطفه یي د املا نه لاندې دا ځایونو کې چې همدې نطفه انتقال کې رول لري، په دې باندې تعبیر کېږي. نو که ته د بې اولادي مشکل لرې، نو د دې نه معلومېږي چې ته خپل هغه ځواني کې دې کیدای شي ضایع کړي دي او تا غلط کارونه دې کړي، دغه په وجه باندې اوس تا ته دا د بې اولادي مشکل پیدا شوی ده. نو که دا مشکل وي، نو کوشش وکړه چې دا شی که کوم بد عادت دې وي هغه لرې کړي او کوشش وکړي چې خپل قوت نور ضایع نه کړي او د الله نه خیر وغواړي او خپل احساسات کنټرول کړي او دعاګانې زیات وکړي چې الله تعالی د دې مشکلاتو نه بچ کړي او اولاد درته نصیب کړي. والله تعالی اعلم. زموږ کور کې یو چا خوب لیدلی، وایي کوټه کې شمع بلي، نو دا ډېر ښه خوب ده. ستاسو په کور کې چې یو کس زنانه به حتما خوب لیدلی چې په کوټه کې شمعې بلې دي، نو دا په رزق باندې تعبیر کېږي چې رزق و روزي چې مال انشاءالله په لاره کې ده، د روان ده، نو تاسو بې صبره کېږئ مه، که څه مشکلات هم وي مالي، نو الله مهربان ده انشاءالله، امید ولرئ او خپل هغه سعی کوشش وکړئ، الله تعالی انشاءالله تاسو مشکل رفع کوي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه، دا 5 خوبونه چې ما تاسو ته بیان کړه. الله تعالی دې وکړي چې دا خوبونه تاسو چا چې لیدلي واوري یو مطمئن شي. که ستاسو سوال و نو همدغه واتساپ نمبر کې ما ته خپل وضاحت وغواړئ، سوال وکړئ او خوبونه چې لیکي همدغه واتساپ نمبر کې ولیکئ، مسنجر کې مه لیکئ، مسنجر کې اواز مه لیږئ، هلته مانه هېرېږي پاتې کېږي. او دا ویډیوګانې درسره لایک کړئ، شیر کړئ. ستاسو د یو لایک او یو شیر په وجه باندې نو یوټیوب دا ویډیو 100 نورو کسانو ته مخکې کوي، چې هغوی که څه سوال وي، څه حاجت وي، څه خوب وي، د هغوی رفع شي، یو مشکل یې حل شي، نو انشاءالله دې ثواب کې تاسو هم شریک کېږئ
او بل دا چې زه خوشحاله کېږم ځکه ستاسو خپل نظر ما سره نه شریکوي نو زه شکي کېږم چې دا زما دا کار به مفید نه وي دا زما تعبیرونه دا شیان کیدای شي ستاسو په زړه نه ده یا ستاسو هغه رضایت زه نشم حاصلولی نو ما سره به تشویش پیدا کېږي نو کوشش وکئ چې کله خوبم تعبیر شو هغه ما سره به شریک کړئ چې مطمئن شوئ که نه ځینې کسانو اکثر کسانو نه زه پوښتنه کوم هغوی زیات خوشحاله وي وایي چې موږ مطمئن شو او هغه سوال هم وي هغه تشویش هم چې خوب ته وي هغه حل کېږي مشکل رفع کېږي نو زه غواړم چې د هر چا نه دا واورم او خصوصا که کمنټ کې ولیکئ چې دغه خپل خوب تعبیر ما واخیسته جزاک الله خیر او تاسو څوک نه پېژني ما مخکې ویډیوګانو کې هم تاسو ته ویلي دي چې په دې یوټیوب کې دا خوبي ده چې تا څوک نه پېژني ته څوک یې هېڅوک نه پوهېږي ستا دا خوب چا کتلی که ته دلته کمنټ کوې یا دا شیر کوې یا لایک کوې هېڅوک هم نه پوهېږي چې دا ستا خوب دا ته څوک یې ځکه دلته چې ته عکس خپل وانیشې نوم دې خپل ونه لیکې نو دلته تا څوک نه پېژني او دا خوبي دا ده او دا څوک نه پوهېږي چې ته یې که نه یې آنلاین یې که نه یې په فیسبوک په دې نورو کې خو سره هر څه ښکاري چې فلاني دا شی خوښ کړه فلاني دا شی شیر کړه فلاني کمنټ وکړه فلاني عکس یې بدل کړه په یوټیوب کې دا شی نشته یوټیوب کې ساده کار ده چې دلته کوم مفید شیان دي چې هغه ته ګورې نو هغه کولی شي چې لایک یې کړي د دې لپاره چې بل نورو کسانو ته ورسیږي شیر یې کړي د دې لپاره چې نورو ته ورسیږي خیر ورسیږي او دا ویډیوګانې چې زما چې دي انشاءالله دې کې خیر ده او دې کې د شر خبره نشته او که تاسو څه پیشنهاد لرئ څه نظر لرئ د دې خوبونو تعبیر په حصه کې نو ما سره شریک کړئ زه خوشحاله کېږم دلته په کمنټ کې او په واتساپ نمبر کې هم کولی شئ خو ښه دا ده دلته په کمنټ کې وکئ چې دا ویډیو مهم شي او یوټیوب دا نور کسانو ته هم ورسوي نو په آخر کې تاسو په الله سپارم تر بل ویډیو پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو